د دې سورت فضائل ډېر زیات دي. اول حدیث مبارک کې راځي چې سورت یاسین دا د قرآن عظیم شان چې نو زړه دی او د دې واقع کېدل هم په قرآن کې داسې ځای کې دی چې لکه څنګه د انسان په وجود کې زړه وي. مثال 23 سپارې دې خواته دي او 20 سپارې چې نو دې خوا پاتې کېږي. تاسو ګورئ انسان په وجود کې ډېره حصه چې دې نه ښکته وي او بره چې لږه حصه باقي پاتې کېږي. همداسې ځای کې د دې واقع کېدل هم راځي. او حدیث مبارک کې راځي چې څوک چې سورت یاسین د الله د رضا لپاره او د آخرت د اجر لپاره لولي نو الله رب العزت بچنه د دې کس مغفرت وکړي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې دا سورت تاسو په خپل مړو باندې وایي، یعنی څوک چې مړ کېږي د مرګ په وخت کې دا سورت وایي، دې سره چې دغه مرګ اسانیږي، تکلیف چې دغه کمیږي. او داسې چې نو حدیث مبارک کې راځي چې څوک د خپل حاجت نه مخکې دا سورت ولولي، یعنی خپل حاجت نه مخکې الله ته دا سورت پیش کی وړاندې کی، الله به حاجت پوره کی. بل حدیث مبارک کې راځي چې څوک سحر وخت کې سورت یاسین ولولي ماښام پورې به الله حاجتونه پوره کی، او څوک چې ماښام کې ولولي الله به جن سحر پورې حاجت پوره کی. بل حدیث مبارک کې راځي چې څوک سورت یاسین په شپه کې ولولي دا شپه چې سحر کېږي دا کس به الله بخلي، الله ورته مغفرت کړي. او په یو روایت کې راځي چې چا سورت یاسین ولوست الله پاک لزل قرآن ختمولو برابر اجر دې ورکړي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي به زما تمنا دادا زما آرزو دادا چې دا صورت زما هر امتی په زړه کې باید موجود وي. دا د قرآن زړه دی او دا صورت زما د امتی په زړه کې باید دا صورت موجود وي. او یو روایت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چینو روایت شوی دی چې هغه دا ټول نمونه د دې صورت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه صورت د تورات کې دته المعمه صورت ویل شوی دی چې د دې صاحب ته دنیا او د آخرت خیر الله عام کوي او الله پاک چینو دې د دنیا او د آخرت د غمونو نه الله پاک چین هغه ساتي. دې وجه دې د صورت دافعه او قاضیه هم ویل شوی دی چې الله پاک د کسنا مصیبتونه لري کوي او حاجتونه الله پاک پورا کوي. بیا دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ذکر کوي بمن قرأها چا چې دا سورۃ ولست عدلت 20 حجه وی دې ته بچو اجر ورکړي شي د شلو حج برابر. ومن سمعها چا چې واورید عدلت 1000 دینار فی سبیل الله نو دته بچو اجر ورکړي شي لکه 1000 دینار د سرو زرو چې د الله په لار کې د صدقه کې مصرف کړي. وښ 1000 دینار ډېر زیات پیسې دي. لکه مثال څوک چې لکونه روپۍ د الله په لار او چا چې ولیکلو سورۃ یاسین او د دې هغه وې اوس کلی الله پاک د دې خېټې د سینو دا 1000 دوا چې څومره 1000 دواګانې چې څومره کار کوي د غینه زیات الله صحت دې ضرورت داخل کی او 1000 چند نور الله دې سینې ته داخل کی او الله 1000 چند دې زړه ته یقین داخل کی او 1000 چند الله د کسب خپل رحمت کی داخل کی. او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وسوک چې خپل والدین او مور بلار قبر ته لاړو یا یو تا یعنی بلار قبر ته یا مور ته اتوانو ته د لاړو په جمعه کې
یوزل او الته سورۃ یاسین ولستلو الله رب العزت به دې سورۃ یاسین په برکت سره د دې د والدینو مغفرت کی کوي باندې عذاب ومي او الله به د دې د قبر د نور نه ډکی دا د دې سورۃ ډېر لوی فضایل چې هغه ذکر کړی دي مختلف احادیث کې بهر حال نو د دې سورۃ ډېر د مسلمانانو سره مینه لکه تاسو خیال کړئ سورۃ یاسین سره ډېر مینه کوشش وکړئ چې تاسو کلم سهار چیرې بغیر سورۃ یاسین نه بل کار ونه مون سهار بیا سورۃ یاسین خامخا په پاکستان کې مون چیرې ولیدل باقاعده خلک چیرې تقسیمي وسنه چې مونږ شي دغه نه پس بیا سورۃ یاسین چیرې ټول خلک وایي بیا پاسي ډېر کم څوک پاسي ده بهرحال دا تجربه سورۃ یاسین ځان له پراته دی قرآن شریفونو کې چې نشتا نو تاسو باید د خپل معمول کور کې بهر شپې او ورځې چې په اورادو کې دا مسنون عمل له دا باید شامل بسم الله الرحمن